قوم چې جهاد کوي او جهاد ته تیاری او فدایي کوي استشهادي کوي نو دا قوم نه انګریزانو فتح کړی ده نه یونانیانو فتح کړی ده نه روس فتح کول او نه نیټو فتح کول نه به فتح کی او د افغانستان مشر ټول عمر دا بل خیر د امام مهدي د مجاهدینو اډای د افغانستان د خراسان ان شاء الله لکه دی قران کې الله تعالی فرمایي چې هو الذي ارسل رسوله د امریکا چې کوم د استخباراتو جال هغه کړي الله ماته کړی ده نو دغه رقم الله قران کې فرمایي ومکروا ومکر الله والله خير الماکرین دا کفارو چال کړی ده او الله پاک هم تدبیر کوي نو الله پاک خسته تدبیر کوونکی ده نو الله ان شاء الله انده کې دا کوپر تماته ورکي امریکا ته شکست ورکي دی واحد دغه جهاد فی سبیل الله ده د افغانستان د امارت چې قائم ده د شیخ ابد الله د کوپارس پیدا کوي د افغانستان نصفته کوي د افغانان چې دی جهاد فی سبیل الله کوي کوم قوم چې جهاد کوي او جهاد ته تیاری او فدایي کوي استشهادي کوي نو دا قوم نه انګریزانو فتح کړی ده نه یونانیانو فتح کړی ده نه روس فتح کول او نه نیټو فتح کول نه به فتح کی او د افغانستان مشر ټول عمر دا بل خیر د امام مهدي د مجاهدینو اډای د افغانستان د خراسان ان شاء الله لکه دی قران کې الله تعالی فرمایي چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وکفا بالله شهیدا الله بخپل قرآن خپل اسلام دا بالا په ټول ادیانو غالبین ان شاء الله دا قرآن غالبیږي دا اسلام غالبیږي ليظهره على الدين كله امریکا نیټو يهودان دا ټول جمع کا د اسلام مقابله نشي کوي عزت مندو و د اسلام لپاره کوم بنیاد ده چې اسلام پکې زونده ساتل کی افغانستان عزت مندو دلته د کوپار او د نیټو او د امریکا او د يهودو د استخبارات چې کوم کړی د علامات کړی د الحمدلله نو ځکه افغانستان کې دوباره غوړ ټیک نشي کوي نږدې وخت کې نو د ایران نمبر ده بیا د پاکستان نمبر ده بیا د عربو نمبر ده نو اوس موږ تاسو افغانانو ته پکار دي شپور جهاد تکارو کو استشهاد تکارو کو جهاد واحد وسله د جهاد ګوره خبري چې په دې باندې امریکا ماتيږي نیټو ماتيږي يهود ماتيږي که جهاد موږ تاسو نه کو کنه د افغانستان موږ تاسو نه زی ګوره د افغانستان صرف د فدایانو برکاتو د استشهاد برکاتو مثال او د جهاد برکاتو الله دې موږ تاسو توفیق راکړي